تاسو وګورئ لایف کې راځي زمونږ لایف موږ لایف شو کنه شو هلو یو دوه درې زه نه پوهېږم چې موږ لایف یو که نه یو ښه یو دوه کسان مې ولیدل چې لایف شول د افغانستان د کرکټ لوبډلې دا تازه څو دقیقې مخکې د نړیوال جام په نړیوال جام کې په شل ورځ نړیوال جام کې د نیوزیلینډ لوبډلې ته ماتې ورکړه او دا اوس چې تاسو سره زه غږېږم د نیوزیلینډ لوبډله راغله هوټل ته او د هوټل نه د دوی نه مخکې دلته یو شمېر افغانان راغلي دي چې دی د لرو وطنونو نه البته لرو وطنونو نه مې هدف دا ده چې د امریکا او د نورو سیمو نه چې دوی راغلي دي د افغانستان د لوبډلې د تشویق لپاره د هوټل په سالون کې ولاړ دي بیرغونه ورسره دي او د خپلې لوبډلې د راتګ شیبې شمېري مخکې له دې نه چې زموږ لوبډله راشي او هغوی سره وغږېږو لوبغاړو سره وغږېږو کوشش به وکړو چې ځینې وطنداران دوله چغه مو ولیدې ښکلی مناسب دغه مایک داسې لاس کې واخله او ما ته ووایه ستاسو مبارک نه کوم ځای نه راغلی محمد عمر نومېږم د کنیټیکټ نه راغلی یم کنیټیکټ کوم ځای د افغانستان په څوک څه پېژني د افغانستان زه د کندهار یم نه کنیټیکټ کوم ځای کې دی کنیټیکټ په میلفورډ کې اوسېږم د امریکا نه راغلی د امریکا نه راغلی یم ولې دومره اوږده لاره دې ووهله وروره نو دا راشد خان چې دونه نږدې راته راسي او زه ورته رانسم دا کله کېدلی شي یوازې راشد خان بس راغلی نه ټیم ګرد مګر راشد خان خو افغانستان نیوزیلینډ لوبه وګټله احساسات څه دي د افغان دونه خوشحاله یم هغه 23 اکتوبر یې د ما نه تقریبا یې کړی دي او هغه د استرالیا د لوبه چې موبایل ول هغه غم د موږ نه دغه کړی دي دونه خوشحاله یم نو اوس دلته په هوټل کې منتظر یې چې لوبغاړي راشي منتظر یم بس چې دا ټیم راشي وینو او چک ورته وکړو بس زموږ سفر به دغسې پی آف سي ډېره خوشحاله یم ډېره مننه کور مودان تاسو سره بیا خبرې کوو نو دلته شاته بل نور وطنداران هم راغلي دي د افغانستان ملي بیرغ او یوه ګلالۍ هم ورسره ده تاسو سره به هم خبرې وکړم که ستاسو اجازه وي به هغه سره هم خبرې کړم دا مطمئن درکۍ مو ده ښه مهرباني تاسو د کوم ځای نه راغلي او ستاسو نوم زما نوم راشد خان دی زه خپله د نیویارک سره راغلی یم د امریکا د نیویارک سره راغلی یم او دا مې لورکۍ ده زوها خان دا هم راغلی زموږ سره موږ راغلی چې د خپل د ټیم سپورټ وکړو د هغه ته چکچکې وکړو نارې وکړو نن ډېره خوشحاله کړو نن راغلی موږ تېر هفته ګیم ته هم راغلي وو او موږ تېر هفته رالو تېر هفته د یوګانډا ګیم مو سره ولیدی هغه هم ډېر خوشحالي وه نن ګیم مو سره ولدی نو آینده نور ګیمو ته ورځو خیر سره نو دا خوشحالي به ګډ سره اول ځل و چې میدان کې نړیوال میدان کې د افغانستان بری دا مې اوله پلاوه نو څنګه خوندور و داسې خوند یې وکړي چې اوس نو سبا ته مو اوازونه هم کښېني د خیر سره ګولۍ وخورئ ګولۍ دستونې هغه وطن کې ورته هغه چوشکي ګولۍ وایي خو ډېره خوشحاله کړلو ډېره خوشحاله کړلو ډېره مننه تاسو سره بیا غږیم که اجازه وي دغه لورکۍ سره به مو خبرې وکړو ستاسو اجازه ده تاسو ګلالۍ ستاسو نوم څه شی دی سلام my name is Zohar دی ښه تاسو چېرته راغلي یاست دا کوم ځای دی ولې راغلي یاست افغانستان ښه دا نه د افغانستان کرکټ ټیم لیدو ته راغلي یې نه ښه نو لوبه دې ولیدله ماچ دې ولیدو ماچ نو چا وګټل افغانستان وګټله که نه نو د افغانستان په ټیم کې کوم پلیر کوم لوبغاړی کوم پلیر ستا فیورټ دی راشد خان راشد خان نو راشد خان ته څه وایي راشد خان اوس را روان دی او دا په لاس کې مو چې دی دا څه شی دی دا د چا فلګ دی د کوم ځای فلګ افغانستان فلګ دی نو راشد خان به راځي او ته به راشد خان بیا وګورې سمه ده د تا سره بیا وروسته خبرې کوم ډېره مننه ټول ودان انشاءالله بس نور هم افغانان راغلي دي تاسو زما تر شا وینئ سالون دی زه تقریبا یوه هفته وشوه چې دلته ګیانا ته راغلی یم اول ځل دی چې په دې سالون کې زه دومره افغانان ګورم هر شپه زه راغلی یم لوبغاړو سره د مجلس لپاره خو دا اول ځل دی چې په سالون کې دومره افغانان ګورم او د افغانستان د کرکټ لوبډلې مدیر سره چې زه وغږېدم ثانیجي سره هغه ویل چې د لوبې نه وروسته یو لنډ میټینګ لنډ مجلس لرو د هغه نه وروسته بس د هوټل په طرف ته روانېږو نو زه به کوشش وکړم چې ځینو نورو افغانانو سره تر څو چې لوبغاړي راځي چې دا وخت ضایع نه شي که نه تاسو خو بیرغ او خولۍ او مبارک او ټولو افغانانو ته مبارک وي It was a great game او ډېر ښه نیوزیلینډ ډېر ښه بیټ کړ
او ډیر خوندور وخت موږ د غاړې ناسې دومره چیغې مرته ویلې دي او ډیر خوند مو تر واخیسته ډیر زبردست ګیم و ډیر مزیدار ګیم اول ځل و چې نړیوال میدان کې مو د افغانستان نړیواله لوبه ولیدله او چې ویې ګټله دا دویم ګیم و دویم ګیم یوګنډا خلاف میچ مو کتلی او د نیوزیلینډ خلاف میچ مو کتلی یوګنډا خلاف میچ خو داسې و چې هغه دومره قوي ټیم نه و خو نیوزیلینډ ډیر قوي ټیم و داسې مات کړ ډیر خوند مو تر واخیسته او اوس مو منتظر یو چې دلته او سره وګورو ټیم راځي ټیم سره به انشاءالله ګورو ګپ شپ به سره لګو اواز مو ولې داسې ناست دی والله چیغې مو ډېرې ویلې هان صاحب ډېر زیات چیغې مو ویلې دي او ډېر زیاته خوشحالي مو کړې ده بس خدای دې بس دا افغانستان ټولو خلکو ته د مبارکي وایو ټول خلک ته دغه ستره بریا مبارک وي او خوشحاله او آباده وختونه ورته غواړو مننه ډېره مننه کور ودان نور افغانان هم راغلي دي خو د افغانانو په منځ کې یو بل کس مې پیدا کړ په هوټل کې مې پیدا کړ تاسو به لیدلي یاست غواړم چې د کرکټ له لالا سره لږ وغږېږو عادل لالا نو د کرکټ ولا هانت ما مبارک ما ته په ګیانا کې سره مخامخ شو د کرکټ میدان کې سره مخامخ نه شو هوټل بغیر نه ګرځو ولا او دا زما غټ ارمان چې ما ته یو ځای یو لوبه کې اوسېږو هغه د افغانستان لوبه نړیوال جام او ویم او نیوزیلینډ یو کله تاسو ورغلي کله زه ورغلی نن دوړ ورته راغلی دا خبر کورم ته تبري نه مهمه ده چې نتیجه مهمه ولا دا دا مهم ورځ و چې افغانستان د کرکټ نړیوال جام پیل چې اول به هانت سره شخصي خبره وکړه اوس به رسمي خبرې وکړو چې د کرکټ دغه سیالي موږ فکر نه کوو چې افغانستان به دومره په اسانۍ سره نیوزیلینډ ته ماتې ورکړي د لوبې یوه برخه کې نیوزیلینډ داسې کار نه شو چې هغه نیوزیلینډ مشهور دی نه بالینګ کې نه فیلډینګ کې اته نه کیچونه وغورځول وینس کړی افغانستان لږ منډ دا فشار د افغان لوبغاړو او د اول توپ نه د فشار لاندې یو فضل حق فاروقي درې وکټې واخیستې بیا پسې راشد خان راغی د هغوی د ملا تیرې ورمات کړ د افغانستان بالرانو بیټسمینانو فیلډرانو په هره برخه کې نیوزیلینډ بالکل شکست سره مخ کړ د افغانستان ټیم خپل ګروپ کې پاس سره ته لاړه څلور پوینټونه شو رن ریټ هم زیات شو نو 9 زیات افغانستان چې دی بل پړاو ته رسېدلی دی فقط رسمي یو لوبه چې پنځه نه وګټي افغانستان کوالیفای دی او هڅه مهرباني نه دا ما سره مې کړه دا وساتم د لوبې نه وروسته متصل دلته د کرکټ نړیوالې شورا متصل د لوبې نه وروسته لږ دقیقې وروسته پریس کانفرانس دایروي او کوم ټیم چې لوبه بایللې یو هغه ټیم یو لوبغاړی یا کپټان راځي نن ویلیامسن لوبه بایللې وه او چې راغی کنفرانس یې ورکړ بېلابېلې پوښتنې وشو ما ورنه پوښتنه وکړه مالې چې افغانستان ټیم ډېر قوي و که تاسو خرابه لوبه وکړه و یاره دواړه خبرې وې که نه هم افغانستان د افغان لوبغاړي ډېر وستایل دوی ویل چې افغان لوبغاړي بااستعداده دي مجرب دي ډېرې تجربې لري او ویښوده چې په میدان کې دوی رښتیا هم د دغه مري لیاقت لري بله جالبه خبره دا وکړه چې پوښتنه ورنه وشوه چې تاسو پچه وګټله ولې مو افغانستان ته د توپوهنې بلنه ورکړه وویل چې دا پرېکړې باندې پښیمان نه یم خو بس افغانستان ښه لوبه وکړه سره کوم چې دوی بالینګ وکړه سره کوم چې دوی پارتنرشپ وکړه دا د ویلیامسن خبرې وه او بله خبره چې راشد خان سره وغږېدم راشد خان وویل چې موږ هرې لوبې ته چې ښکته کېږو ټول تمرکز مو یوازې په هماغې لوبې باندې ما ورته ویل چې 2-3 ریکارډونه جوړ شول ته خبرې وایي کوم ریکارډ جوړ شو مال د کپټان په توګه په نړیوال شلوري جام کې لومړی کپټان شو چې 4 وکټې اخلي او د افغانستان اوپنران لومړي اوپنران شول چې بیک ټو بیک سنچري کوي و یاره دې شان ته خو زموږ پام نه خو ځکه که موږ ریکارډونو ته پام وکړو بیا شی پاتې کېږي او د افغانستان کې خلکو ته پیغام ورکړه چې تاسو سهار پاڅېږئ او دغه خبر به واورئ او ستاسو نه ډېره مننه وایي چې موږ سپورټ کوئ او بلکې دنیا حیرانه کړې د کرکټ چې اوس په تبصرې کېږي چې نیوزیلینډ غوندې ټیم افغانستان مات کړ د کرکټ په هغه اوله درجې ملکونو کې نیوزیلینډ پاتې چې افغانستان لوبه نه وګټلې انګلستان جنوبي افریقا او استرالیا پاتې دي نو افغانستان یو ټیم بل د راکم کړ اوس استرالیا هند او جنوبي افریقا پاتې دي چې په نړیوال لوبه کې ورنه وګټي نو افغانستان به د ټولو د پاسه شي د خیره په نړیوال جامونو کې یو خو د پاکستان د لوبې وضعیت ته ګورو بل خو د افغانستان لوبې وضعیت ته ګورو د کرکټ مینوال حیران دي چې پاکستان شاته روان دی افغانستان مخکې روان دی ابراهیم ځدران د لوبې په مخ په وخت په بال ولګېدو هغه بال نه وروسته متصل ژوبل شو لوبې نه وروسته مې متصل ولیده د صحت پوښتنه مې ورنه وکړه بیخي عالي و هېڅ خبره نشته روغ یم او خوشحاله وو چې د په وینا د پلان په اساس افغانستان دوی ویل چې موږ ته پلان دا و چې ودرېږئ چې اول ودرېږئ بیا وروسته د دې زمینه برابرېږي چې تاسو ښه هغه وکوئ چې د 10 اور نه وروسته وایي زموږ د واحدو پلان هماغسې شو هماغسې شو دا خبره درېیم ګیر ته یې واړه
نو منتظر یو چې د افغانستان د کرکټ لوبډله راشي. کرکټ ملي لوبغاړي را روان دي، موږ هم منتظر دي، مینوال هم منتظر دي. نو چې کله هغوی راغلل دلته هغه نور مینوال هم راغلي، نور مینوال سره به هانسې خبرې ته چېرته لاړ نه شې؟ داسې مننه کوې بیخي لکه چې ته خو د امریکا غږ ما سره خبره کوي. ستا نه ډېره مننه. ښه، افغانان نور هم راغلي دي، زه غواړم چې تاسو هم لږ وغږوم. هغه بله شپه مو سره ولیدلې خو میدان کې مې پیدا نه کړی. دغه لږ واخله په لاس کې او لږ دی خواته دغسې ودرېږو چې لایټ کې راشو. ښه، تاسو د کوم ځای نه راغلي یوازې د افغانستان؟ د کاناډا نه راغلی یم. یوازې راغلي یاست کورنۍ درسره؟ فامیل سره راغلی یم. ښه، نو اول ځل مو په میدان کې لوبه ولیدله؟ انا څو وارې د مخ هم راغلی و، افغانستان کې مو تقریبا درېیم والي ولیدی او یو وارې مو په کاناډا کې لیدلی و 2011 کې چې ټیم بیخي نوی و، خو ماشاءالله په لږ وخت کې ډېره ترقي ډېره ژر وکړه. دونه ژر یو ټیم هم په دنیا کې نشته چې دونه ژر ترقي کړي. خو ماشاءالله زموږ الله نو ګر ریکارډونه مات کړي دي او په ډېر تیزی کې مخ ته روان دي. انشاءالله نور هم پرواز به نور هم ګورو چې کوم. نو که یوه ساده پوښتنه وکړم، د کاناډا نه دومره لرې ځینې ولې راغلی؟ د دومره سفر تیارې کې بیا دلته پردي وطن کې هوټل کې اوسېږي او ګرمي وګوره. د وطن مینه محبت او د پلیرانو مینه محبت چې دوی سپورټ غوښتي. موږ نه غوښتل چې د دوی ته میدان بالکل خالي او زموږ بیرغ په میدان کې نه یې نه چې دا خاطر باندې موږ دا سفر وکړي. نو توقع مو څه ده چې په نورو لوبو کې به د افغانستان وضعیت څنګه دغه دوه لوبو بریاو ته په کتو یو مینوال په توګه ستاسو خیالات څنګه چې روان دی افغانستان هغه ټیم اوس نه دی هغه څنګه چې در مخه ونه چې بعضې ایریاوې به یو څه سټرونګ نه وي. اوس ماشاءالله په هره ایریا کې دی سټرونګ دی. که په خپل اساساتو باندې یو څه کنټرول راولي انشاءالله ډېر مخ ته ځي او موږ په سیمی فاینل کې ښه زه وینم انشاءالله چې وینم. د خوښې لوبغاړی مې څوک دی په ټیم کې؟ ولا ګرده دی، ګرده. زه فین نه یم، زه سوپر فین هم نه یم. زه زما احساسات د دې دپاره جلا دی. که دوی وګټي او که بایلوي زه دې ته عزت لرم، ولې ګټنګ او بایلونګ د ګیم حصه ده، خو I love them all. ډېره مننه. کور ودان نه پوهېږم چې دوی سره غږېدی شو که غږېدی نه شو، که وغواړئ راغلي یاست. مننه ستاسو نه ډېره مننه. کور مدان نو موږ به انتظار وکړو د هوټل په دهلیز کې ولاړ یو لابي کې د نیوزیلینډ لوبډله راغله او طبیعي ده چې لوبغاړي به یې خفه وي. د نیوزیلینډ کپټان پریس کانفرانس ورکړه، په پریس کانفرانس کې وویل چې دوی ښه لوبه ونه کړه او ویلیمسن وویل افغان لوبغاړي وستایل، وویل چې دوی نن په میدان کې دا وښوده چې دوی استعداد لري او ښه استعداد لري او دا په میدان کې وښوده. خبرې کوئ؟ ښه وایو بس صحیح شو. هلته لږه خواته کښېنه چې ستړی شوم، کښېنه ماته ودرېږه چې بل کس مې پیدا کړې. کښېنه ما فکر کوو چې دی نه غږېږي. ته دا واخله دا مایک. خلک ونه وایي چې داسې ټول څنګه خپله کې سره غږېږي. ښه کاکړ صاحب ډېره مننه. خوشحال یم تاسو په یو بل وطن کې ګورو، په واشنګټن کې اوسېږو، خو هلته په میاشتو نه ګورو، مګر دا کرکټ د پیوستون ټکی دی د افغانانو ترمنځ. په ګیانا کې مو سره ولیدل. اول خو د ټول ملت ته مبارکي، ډېره ستره بریا ده. د لوبې په منځ کې احساساتو نه پوهېدلو، چغې مو وهلې. وروسته چې لاندې راووتلو، لاندې ولاړو، د ځان سره چورت و، ډېر غټ کار شوی. نیوزیلینډ څو ځلې 15 والې ډېر نږدې موږ ورسره کلوز گیمونه درلودل، او په دې رقم یې راټولول چې هېڅ چانس ورنه کړل شو، ډېره غټه خبره ده. او د دې سره سره فقط یو موضوع چې بله ما دلته ولیدله او غواړم چې ټولو سره شریکه کړم، هغه دا چې د ګیانا هر اوسېدونکی د افغانستان ملاتړ کوونکی دی. یعنی هر اوسېدونکی دا ډېر لږ سټیټمنټ دی ورنه ډېر غټ سټیټمنټ او تر په واقعیتونو تر ډېر زه به لږ وځورم ورته به ووایم چې احصایه خو دې ونه کړه. جالبه دا وه چې د ګیانا چې کوم ولسمشر دی هغه هم لوبې ته راغلی. محمد عرفان علي کله چې وتلو موټر یې موږ زه او عابد لاله بهر ولاړو، نو موټر یې موږ ته ودرولو، شیشه یې ښکته کړله، مننه یې وکړه او چکچک یې وکړې موږ ته، او بیا ویل چې مننه کور مدان چې راغلی لوبې ته، لوبه مو کتله. او په مغزي کې چې لنډ داسې 10 دقیقو دپاره ولاړو، هر ګیانی چې د خوا نه تېر شوی دی هغه موږ سره درېدلی دی، موږ یې مننه کړې ده. لږ درولی به مو یو غږ به مو ترې اخیستی و افغانانو ته خپور کړی وی چې د ګیانا ولسمشر څه نظر لري. زه ډېر داسې یو دم موټر راغی
زه پسې وګرځېدم زه ښکته شوم میدان ته چې ما فقط د دې یو کلیپ واخلم چې ته خو د ګانا ولسمشر افغانستان سره مینه لري افغانانو ته پیغام ولې دومره مینه د افغانستان سره خو ما ولا پیدا نه کړ رښتیا درته یو علت دی چې ما دلته د ډیرو د ګانا د اوسېدونکو نه پوښتنه وکړله چې د افغان لوبغاړي تاسو ولې دومره هڅوئ ولې دومره در باندې ګران دي هغوی دغه ویل چې د رحمان الله ګربز راشد خان نوین دغه لوبغاړو په څېر نبي په څېر لوبغاړي دلته په سی پی ایل کې لوبېږي او مونږ هیڅکله د دوی نه داسې فقط د احترام نه پرته مو نور هیڅ لیدلي نه دي افغانان وایي ډېر باتمکینه خلک دي ډېر احترام کوونکي خلک دي د همدغې وجې په مونږ ډېر ګران دي دغلته د غیر افغانانو هم ځینې مینوال راغلي د افغانستان د لوبډلې که ته په تکلیف کېږې نه تا به ځان سره بوځم نه راځه نو مجبوري اوس وغږېږي تر څو چې د افغانستان ملي ټیم راشي دلته یوه بله ډله ولاړه ده د دوی درته یو وضاحت درکوم دغه ورونه د حیدرآباد نه راغلي دي So hello guys, how are you? One by one, okay? What is your name and why you are supporting Afghanistan? Okay, actually we are from India. So come closer, like this, okay? Okay, now talk. We are guys from India, so we watch cricket, we love cricket. So we used to see Rashid Khan and the Afghanistan players in IPL. Okay. So obviously India is not playing in Afghanistan group, so we support Afghanistan. Okay. So hopefully Afghanistan comes semi-final or final. We play together. To face India? Yeah. So, I think they are just coming. Thank you so much. Thanks for your time. And thank you so much. Thank you. دا د راشد خان مینه والدي د هندوستان مینه والدي د هندوستان څخه دی او دی ویل چې په آی پی ایل کې راشد خان او نور لوبغاړي لیدلي وو نو دوی دلته راغله. Sorry? It is VOA Pashto. We are live now. Okay. Yeah. Okay, give me a minute. So, زما شاته تاسو ګورئ بس ودرېدو دا د افغان لوبغاړو بس دی افغانستان نن په نړیوال جام کې یو بل ریکارډ جوړ کړ په دې معنی چې په لومړي ځلې د نیوزیلینډ لوبډلې ته ماتې ورکړه او له بري وروسته افغان لوبغاړي هوټل ته راغلل د هغوی تر راتګ مخکې دا دومره افغانان ورته راغلي دي دوی مې په د لوبو په ورځ ونه لیدل مګر راغلي دي هوټل ته او رستورانت ته او یو په یو زه به ستانیزه صاحب ستاسو په اجازه زه به ځینې لوبغاړي وغږوم راشد جان تاسو مبارک وروره نه که زحمت نه کېږي ټولو ته د بریا مبارکي وایم او مننه چې خپل دعاګانې کې یاد ساتي او بیا دې مې مبارک څومره غټ بریا ده ډېر غټه بریا ده سپیشلي ورلډ کپ کې نو دا د لوبغاړو محنت دی ستاسو دعا و ډېره مننه راشد جان مزاحمت درته نور ډېر نه کوو ودرېږه چې بل لوبغاړي رانه لاندې شي یو لوبغاړی پیدا کړم نورجان ډېره مننه افغانستان کې به سهار خلک به ویښ شوي پیغام څه دی بس ټول ته مبارک وي وسو هیله چې ورځې خوشحاله پیل شي ډېره مننه کور ودان thank you so much کریم جان افغانستان کې سهار د خلک به ستاسو بریا لیدلې وي ټول نه مننه خو خپل دعاګانې کې مې ساتلې او ټولو ته مبارکي ستره بریا مبارک ډېره مننه ان سه مبارک دي ته دا څومره غټ بریا دی د افغانستان دا خو غټه تاریخي بریا او ټول دې مبارک سمه دې ګوري ټول وادواله ترې موږ طرفه ګړې مبارک یعنی کور ودان ډېره مننه نبی جان مبارک دی تاسو افغانستان کې سره شوی خلک تاسو ګوري بس ټولو ته دې مبارکي دا تاریخي بریا تاسو ټول خوشاله کې خفا ته خوشاله نبی جان ډېر مننه افغانستان په لومړي ځل نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه دویم بری و غټ بری و افغانستان کې سهار شوی دی افغانان مفاسدین او دا بری به لیدلی څه ورته لرئ بس تاسو خو ما دوه ورځې مخکې ویلي وو که نه ویلي دي بیخي مننه بس ټولو ته د مبارکي ډېره زیاته مننه څومره چې کوی شو بس دوی ته خپل محنت کوو چې خوشحالي دې ته نصیب ډېره مننه د افغانستان د لوبغاړي راغلل کوشش کوم چې هلو ودرېږه دا څوک دی هلو افغانستان کې سهار دی خلک دې ګوري او پاسېدلې به یې دغه بري پاڼې به یې اورېدلې څه ورته وایاست 50 دې مبارکي زه درته وایم او د ایلیکس مبارکي درته وایم مننه ټول ته د مبارکي د ستره بریا خدای دې وکړي چې خوند هم ته اخیستی
او په راتلونکي کې هم دعاګانې کوئ ان شاء الله. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. ټول ودان نو د افغانستان لوبغاړي راغلل، زه به یو په یو وغږېږم دوی سره کوشش به وکړو چې منیجر صاحب خبرې کولی شم در سره؟ دغه زیان ستانیزی صاحب د یو افغان په توګه به زه د ده نه ډېره مننه وکړم. دا څو ورځې چې دلته د څومره افغانان چې راغلي دي د مطبوعاتو سره د رسنیو سره د لوبغاړو سره یو کس دی زر سودا یو ټولو ته رسېدلې، ډېره مننه. د منیجر په توګه دغه بری تاسو ته د مدیر په توګه څومره مهم دی؟ افغانستان کې سهار شوی خلک به پاڅېدلي او دا ښه خبر به لیدلي. مننه، خدای مې عزت وکړه. هم سره تاسو دلته راغلي د ټیم بریاوې خلکو ته په سکرین ښیي، نو ټولو ته زیاته مبارکي وایم. دا ماشاءالله یو ډېر غټه بریا وه د ټیم لپاره. د دې بریا سره به انشاءالله د ټیم ته د اتو غوره ټیمونو ته تګ ډېر اسانه سي انشاءالله د دې بریا سره. خدای مهربان ده، انشاءالله په نیکسټ راوند کې به موږ لوبې وکړو. ډېره مننه. تاسو بریا په هیله کور خدای مې عزت وکړه. ډېره مننه. آباد اوسئ. ډېره مننه. راشد خان خپلو مینهوالو ته امضاګانې کوي او دلته محمد نبي ګربز هم راغلي مینهوال دي. په لوبې کې ما دومره افغانان نه وو لیدلي، ناڅاپه ورته کې پیدا شول. تا سره خبرې کولی شم؟ ښه نه غږېږي. یو مهم کس مې غږاوه در باندې ټیم. یو مبارکي خو ورکړه. زه ډاکټر صاحب موږ ورته ډاکټر صاحب وایو، موږ ته ډاکټر صاحب ووایي، مګر د مهرباني همدومره مبارکي. ډېره مننه ابی صاحب. کور ودان. نو د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي راغلل، راورسېدل. یو بل کس هم راغی چې زه غواړم، ما فضل حق ونه لیدو. فضل حق چا ولیدو؟ فاروقي. فضل حق فاروقي خو چا ونه لیدو که نه؟ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هوټل ته راورسېدله او دومره افغانان په میدان کې ما ونه لیدل، خو دلته راټول شوي دي. افغان لوبغاړي راغلل. دا د افغان لوبغاړو د اداري برخې همکاران دي چې بیکونه ورته راوړل. بس راغی. نو راشد خان سره مې خبرې وشوې، ګربز سره، نبي سره، لکنوال سره، کریم جنت سره. دوی ټولو افغانانو ته مبارکي وویله او دوی هم خوشحاله وو چې په دومره غټ سټیج کې د افغانستان لپاره یو بله لویه لاسته راوړنه او یا غټ بری و. نو زه به کوشش وکړم، فکر نه کوم کوم بل لوبغاړی پاتې وي. ما فاروقي ونه لیدو. فاروقي چا لکه چې غلی پټ تېر شوی دی. فاروقي ما ونه لیدو چې لږ غږېدلی وی ورسره. په هر حال زه به د کونج کې ته وشم که کوم بل لوبغاړی وي دلته یې ونیسم. نور لوبغاړي نشته او لوبغاړي به لاړ شي خپل هوټل ته. او په دې هیله چې تاسو تر پایه د دغه خپرونې تر پایه موږ سره پاتې وئ او دا هغه مو لیدلي وینو. دا لکنوال هم لاړو. نو دا د افغانستان هغه د کرکټ د برخې اداري کارکوونکي دي د ICC د افغانستان د لوبغاړي. تاسو شاید یو بل شی درته وښیم جالبه به وي. دا د هر لوبغاړی دومره یو بیک لري. هر لوبغاړی دومره یو بیک لري او په دې بیک کې د دې ټول وسایل، خولۍ، هلمټ، دستکشې، جامې، هر څه په دغه بیک کې وي. د یو ټیم څومره غټ وسایل وي، نو دوه وسایلو لپاره هغه غټ موټر وي او د لوبغاړو لپاره بل غټ موټر وي. نو ستاسو نه ډېره مننه کوو. کور مو ودان، خیر اوسئ او په دې هیله چې موږ سره پاتې شئ چې د نور لوبو په اړه هم درته معلومات درکړو. ډېره مننه.